په کابل کې واکمنۍ خلکو ته د خپلو کورونو پرېښودو امر کړی. افغان واکمنۍ د کابل اوسیدونکي ولې له خپلو مینو څخه وباسي؟ بلخوا له چین سره د سوداګرۍ په اړه مهم خبر خپور شوی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د کابل خلکو ته له کورونو څخه د وتلو خبر لرو، خو پیل له چین سره پر سوداګرۍ کوو. د افغانستان او چین ترمنځ د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې سوداګري 945 میلیونه ډالرو ته رسیدلې، خو د دغې سوداګرۍ ډیره برخه وارداتو پورې تړلې ده. د افغان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند ویلي، د افغانستان صادرات چین ته تر 18 میلیونه ډالرو پورې رسیدلي، چې پکې تور جلغوزي، وچ زردالو او قیمتي ډبرې شامل دي. نوموړي زیاته کړې، له چین څخه د افغانستان واردات بیا 927 میلیونه ډالر دي، چې زیاتره برخه یې د پنبې ټوکران، لمریز پلیټونه او برېښنایي اوزار جوړوي. د وزارت په وینا، حکومت هڅه کوي د صادراتو کچه لوړه او د سوداګرۍ تله د افغانستان په ګټه درنده کړي. د کابل د خاکی جبار ولسوالۍ اړوند د چینار کلي په مسلم آباد سیمه کې ځایي خلکو ته خبر ورکړل شوی چې دغلته د یو ټرمینل جوړولو لپاره خپل کورونه تخلیه کړي. ځایي اوسیدونکي اعتراض لري چې د ټرمینل جوړولو لپاره د دغو کورونو شاته سپینې ځمکې شته، خو نقشه د دوی په کورونو تطبیقیږي او تر شنبې ورځې ورته وخت ورکړل شوی چې دغه کورونه خالي کړي. دا مهال د لارو پراختیا او پراختیایي پروژو لپاره د کورونو ویجاړول له پاکستان او ایران څخه د کډوالو ډله ایزه شړنه او نوو ودانیو ته د اجازې ورکولو پیچلی بهیر هغه لاملونه دي چې دا مهال په کابل او ولایتونو کې د بې کورۍ ناورین شدید کړی دی. درنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه.